دا زموږ په دې ملک کې چې دا خلک د چا دپاره روزي او دا غوغا کوي او کله یو له روډونه بندوي او کله بل له روډونه بندوي او کله یو څه کوي او کله بل څه کوي د دغه خلکو ډېرې ویډیوګانې به تاسو لیدلي یعنې څوک پسې راشي لاس پسې داسې مخکې کړي هغه ته لاس راکاږي روان شي څوک ورسره خبره شروع کړي هغه د بل یو سره لګیایي مخ ته واړ هغه د بل او دی ورته بیا هم پروت یې لګیایي د هغه دپاره هر څه کوي وایي چې صرف وله دا مخ یو پیر وینو بعض وایي چې صرف یو پیر څه وکړو په موږ دې وخیږي له پاسه په سپلو دا سپلی دې په موږ کېږي موږ باندې دې وخیږي خو چې موږ یو پیر وینو بس نو داسې ډېرې ویډیوګانې به تاسو لیدلي د دې متکبره خلکو بلکې بعض یعنې هغه خلک چې د ملا په نوم باندې مشهور دي د هغوی هم ویډیوګانې چلیږي چې څوک پسې راشي او ډېر په مینه محبت سره او د اول نه یې دا لاسونه هغه یو هغه ویډیو ما کته ښه مشهور دی او نوم اخیستو کې به خیر نه وي هغه پسې هغه کس ته ډېر لرې نه رامنډې ویو لاسونه یې داسې نیولي او ځان یې ورته ټیټ کړی وي دومره خو ګټ سړی ګڼي ځان یې ورته ټیټ کړی وي او چې داسې ورته نږدې راورسي هغه ورته لاس داسې موږ شاید دومره ټیم کمزي کې تا سره به اوس لاس میلاو ځه خو دا عجیبه دوی دا معتقدین دي هغه په دې باندې به هم سبحان الله ویلي چې څه ناشنا زمونږ مولانا دی او څه ناشنا د هغه هر انداز وي مزېدار دی انداز تکبر هم د هغه مزدار دی انداز تکبر هم مزدار دی نو کاغه مولا دی کاغه عمي دی کاغه مالدار دی کاغه کمزور دی کاغه سیاستدان دی کاغه عام سړی دی هر چا پورې عجزي مزه کوي هر چا پورې او د دې عجزۍ د لاسه خو ته الله ته قدرمن شوې دې کې خو شک نشته دې مخلوق ته به هم قدرمن شي او ځکه حدیث کې دا راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي په صحیح مسلم کې حدیث دی د دې بعضو خلکو دا سوچ دی که ما عجزي وکړم نو زه به څه شم زه به سپک ښکارم خو نه دا ستا کچه سوچ دی واوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي وما زاد الله عبدا بعفو الا عزا وما تواضع احد لله الا رفعه الله څوک چې چاته بخښنه وکړي دې سره دا سړی عزتمن کېږي او چا چې ځان عجزه کړی دی د الله د راضي کولو دپاره رب العالمین دا سړی دنیا او آخرت کې عزتمن کوي دا خو واضح خبره ده په دې کې څه دلایلو بیانولو ته ضرورت هم نشته ولې ته صفت د هغه چا نه کوې چې تا سره عجزي کړي ته د هغه عالم صفت نه کوې چې ستا په مخ کې عجزي کړي او ته د هغه ډاکټر او د انجینیر صفت نه کوې چې ستا په مخ کې عجزي کړي ته د هغه مشر او د هغه خان او د هغه ملک او د هغه زورور صفت نه کوې چې ته یې کور ته ورغلی او ستا یې قدر کړی او ستا یې په مخ کې عجزي کړي ته یې صفت نه کوې ولې صفت کوې عجزۍ د لاسه عجزۍ د لاسه ستا په زړه کې ځای جوړ کړو ته د یو عالم خواله ورغلې او په لاره کې دې ودرو زما سوال دی هغه تا ته ولاړ دی یعنې ستا په زړه کې د ده یو خاص مقام جوړ شو دې د لاسه یو مقام خو دا و چې دا عالم دی بل مقام دې د لاسه چې څومره عجزه دی تا سره په ځمکه باندې کېناستو تا سره د لارې په هوټل کې ډوډۍ خوري تا سره چې دی په لاره کې د عامو خلکو په شان روان دی او تا سره ګپ شپ لګوي د دې سره دا عالم کمزوری نه شو بلکې د ده مقام ښه اوچت شو که د ده مقام کمزوری شوی د هغه خلکو مخکې به کمزوری شوي چې هغه په خپله د مخکې نه بېدینه دي او ګډوډ دي ته د یو ډاکټر خواله ورغلې او ته چې کله کمرې وردې کولو کو السلام علیکم تا ته وعلیکم السلام په خیر راځې دلته پاڅېدو تا ته کېناستو راځې کېنه ته ستاسو څه مسله ده الله به خیر کړي انشاءالله وبه او دا د روپۍ ډاکټر دی دی په هېڅ هم نه پوهېږي خو ته به یې دومره صفتونه کوې چې کېدای شي کله ته دا ونه وایې چې دا د دنیا یو نمبر ډاکټر دی ولې ته دومره دنه متاثره شوې چې دنیا اولنی نمبر ډاکټر دی ته جوړ کړو هغه پسې پوهېږي هم نه صرف د دې عجزۍ د لاسه او هغه متکبر ډاکټر چې هغه عالمي غټ ډاکټر دی چې ته ورننوځې او د هغه په دې تندي باندې دولسي او دا تندی یې تریو کړی او تا سره خبرې هم نه کوي او ته ورته تفصیل وکړې او دی ته ته وایي پوه شو داسې به لیدلي تاسو ډاکټران ډېر نو د ستا به دې کمره کې به ستا دا سوچ چې کله به ما الله د دې ځای نه وباسي او زما بیا توبه ده چې د ده دا ګونه بیا زه په خپل ژوند کې نه وینم حالانکې ښه تکړه ډاکټر دی خو د هغه دې تکبر ته خفه کړي د هغه دې بدو اخلاقو ته خفه کړي
او داسې بیا داسې ډېر یعنې مثالونه موږ بیانولی شو. نو په عاجزۍ سره ګوره څوک بېعزته کېږي نه، او په عاجزۍ سره څوک کمزوری کېږي نه. څومره چې ځان کې عاجزي راولي دومره به د الله عزتمن کړي. او یو شعر دی په عربۍ کې ډېر ناشنا شعر دی، وی تواضع تكن كالبدر لاح لناظر على صفحات الماء وهو رفيع. وی په ځان کې عجزي راوله، عجزي ځان عجزه که نو شی به د سپومۍ په شان. نو سپومۍ کې څه کمال دی؟ رڼا کوي، صرف رڼا کوي بس، اوچتوي. نو شا د سپومۍ په شان، د سپومۍ په شان به کله شي چې ځان عجزه کې. وی عجزي ځان کې راوله، شی به د سپوږمۍ په شان چې ښکاري څنګه علی صفحات الماء وهو رفیع. لکه اوس ته د دریاب په غاړه ناستې، نو سپوږمۍ کوم ځای کې ته ښکاري؟ په اوبو کې ښکاري. او ای کوم ځای کې؟ ای بره. ځان وی داسې کړه چې ای بره او خلکو دپاره دې ځان کمزوری کړی. نو سپوږمۍ ده بره او ښکاري څه کې؟ اوبو کې. معنی دا نه دی چې د اوبو کې ښکاري، دا په دې اوبو کې دا ده بره او ښکاري تا ته دلته. دا عجزه انسان دی قدرمن، دا ډېر اوچت انسان دی، خو ستا سره دومره اوچت خوی دی چې ستا دپاره ځان را کمزوری کړی دی او ځان یې راکته کړی دی. او بیا څه وایي؟ ولا تکو کالدخان یعلو بنفسه الى طبقات الجو وهو وضيع. او ځان د لوګي په شان مه کوه. لوګي کې څه چلي؟ ښکاري داسې چې دی بره روان دی او هغه کته دی، بره چېرته تللی دی؟ څومره به بره لاړ شي؟ لوګی څومره بره تلی شي؟ خو چېرته څه حده پورې ورسېدو که نه. او کوشش یې دا دی چې بره یي. ښه نو دا لوګی داسې شي که معمولي سیلی پرې راغله، لوګی ټول څه شو؟ ختم شو. اخوا ولاړو او دې خوا ولاړو. نو شاعر تا ته وایي ځان عجزه که چې شي د سپومۍ په شان، او ځان نه لوګی مه جوړوه. متکبر انسان مثال د لوګي په شان دی. نو لوګی څه شی دی؟ لږ ساعت له بره رواني او چې معمولي سیلۍ پرې راغله وي سی دې خوا ویسي سی دې خوا ویسي. ښه بله دا چې د لوګي نه خلکو ته فایده نه وي، د لوګي نه خلکو ته څه نقصان. متکبر انسان هغه چاله فایده نشي ورکولی، بلکې په ده کې نقصان دی، او د ټولو نه اول نقصان دی خپل ځان له ورکوي. او حدیث کې دا راځي د عیاض ابن حمار رضی الله عنه روایت دی او په صحیح مسلم کې دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی ان الله اوحى الی ان تواضعوا. الله ما ته وحی کړی ده چې تاسو به په ځان کې عجزي راولئ، حتی لا یفخر احد علی احد، تر دې چې هیڅوک به په بل باندې ځان اوچت نه ګڼي او نه به تکبر کوي.